أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع پس هر کلا چې پور تکړه ابراهیم علیه الصلاة والسلام القواعد بنیادونه من البيت د بیت الله و اسماعیل اور اسماعیل علیه الصلاة والسلام نو دواړو فرمایل ربنا اے رب زمونږه تقبل منا قبول کړي زمونږنا یعنی دا عمل انک بشکت انت السمیع العلیم تخاص اوریدونکی د هر څه العلیم او پوهه په هر څه باندې اور ویل ربنا اے رب زمونږه وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمین لکا خاص اخلاص کوونکی تا ته ومن ذریتنا او د اولاد زمونږه امتن یو ډله مسلمتن لک چاغه اخلاص کوونکی تا ته و ارینا او خای مونږ ته مناسکنا هغه طریقې د بندګۍ زمونږه وتو علینا او مهرباني وکړه په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا تډیر توبه قبلون کې او مهرباني کوون کې نو په دې آیت کې هم د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو ذکر دی چې اوله دعا اول د بیت الله بنیاد کې خو د اسماعیل علیه السلام سره او بیا د دې عمل د قبولیت لپاره دعا وکړه او بیا دویمه دعا کې دا و چې الله دې مونږ او زمون اولادونه په اسلام باندې قائم او دائم اوسئ او ثابت قدم دی الله پاک مونږ په هغې باندې پاتې کړي او بیا د خپل اولاد دپاره هم خصوصي دعا غوښته نو معلومه دا شوه چې عملو کې د مسلمانانو علامت دا دی چې اول عملو کې په اخلاص باندې بیا د الله نه د اخلاص او دغه عمل د قبولیت او بیا په هغې باندې د ثابت قدمۍ دعاګانې غواړي نو الله پاک بیا ډیر اجر ورکوي نو دا د هغه مادي دعا حصه وه ابراهیم علیه السلام چې د کعبې دپاره او د مکې دپاره وغوښته چې یو دا خلقو ته رزق نصیب کا بیا عبادت او پر عبادت باندې استقامت نصیب کا او دویمه دعا چې کوم د بنیادي هغه د نبی علیه السلام په باره کې دا به سباني درس کی د الله نه دعا ده الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین